نایک په باره کې د مرګري تپوس کوي ټي وي وغیره باندې د پروګرامونه راځي د سی ډي ګان هم شته د څلورو مذهبونو نه منکر سړی دی تاسو به د په بیان کې چېرته نه اورئ چې فلاني مذهب کې دا دي فلاني بس اسلام کہتا ہے به درته وایي اسلام دا وایي ډېرې خبرې دی زمونږ د دین خلاف کوي صحابه کرامو د خرګوش غوښه خوړلې ده دنه تپوس شوی خرګوش غوښه څنګه وي دا حرامه ده داسې نور مسلې پکې هم شته دی د تقلید نه منکر دی د احادیثو نه منکر نو د ده جرړې خرابې دي ذاکر نایک د ده خبرې مه اورئ دی یو چالاک سړی دی ډېر انګلیش ورځي وله او چالاکي دی ورسره که په انګلیش کې شي نو زمونږ په عالمانو کې د ده نه بهترین انګلیش والم شته د ده نه زمونږ په عالمانو کې د دین زیات معلومات والم شته حکومتونه زمونږ عالمان په ټي وي وغیره ولې نه مخامخ کوي ده کې د کافرانو خپل غرض دی زمونږ عالمان نه مخکې کوي او دی مخکې کوي عالمانو د ده ډېرې غلطیانې رانیولې دي او په هغې باندې کتاب لیکلی ډاکټر ذاکر نایک کی حقیقت دغه کتاب وګورئ په اردو کې دی ورسره د ده سیډ هم شته منکرېدی تی نه شي چا چې لیکلی د هغه نوم دی مولانا سید خلیق بخاري صاحب لاهور کې کتاب لیکلی شوی دی دغه کتاب یې وګورئ د ده جرړې به درته معلوم چې جرړې ټولې ښکاري د ده پروګرامونه مه ګورئ د ده بیان مه اورئ دا یو خراب سړی دی ذاکر نایک ښه سړی نه دی عالم نه دی د دین خدمت نه کوي بلکې دی په خپله چالاکۍ د دین एक आदमी इस्लाम की बेपनाह खिदमत कर रहा है, वो नबी से मोहब्बत की वजह से कर रहा है ना, उसको इंडिया ने निकाल दिया अपने मुल्क से, वो गुस्ताख हो सकता है। इतनी बड़ी उसकी खिदमत नहीं देख रहे, एक लफ्ज को पकड़ के बैठे हुए गुस्ताख है गुस्ताख है गुस्ताख है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला है वो पूरी प्रॉपर्टी इंडिया ने कब्जा कर ली है डॉक्टर साहब की इंडिया में, अपने मुल्क में जा नहीं सकते, दर्जनों झूठे केसेस उनके ऊपर डाल दिए हैं। तो भाई आपको तो सलूट करना चाहिए ऐसे आदमी को यार, गैर मुस्लिमों को दीन की दावत में इतनी बड़ी कुर्बानी दी, वो सारी मेहनतें एक तरफ और लफ्ज़े मरना वो जो जानकर भी नहीं निकाला, और उर्दू में भी थोड़े से कमजोर है, वैसे ऐसे कमजोर नहीं है लेकिन ये कि वो बॉम्बे की उर्दू है ना थोड़ी सी, वो कोई बहुत हर आदमी यानी जो बॉम्बे में जो लोग फोन आते हैं ना उनका लबो लहजा और हमारे लबो लहजे में काफी फर्क है, तो उसको पकड़ के बैठे हुए हैं। और ये ज्यादातर वही लोग करेंगे जो अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं, जो दीन की तरफ मंसूब हैं। तो इससे जो न्यूट्रल लोग हैं ना उनमें जो मैसेज जाता है वो मैसेज डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ नहीं जाएगा, बल्कि वो उन लोगों के खिलाफ जाएगा जो उनपे फतवे लगा रहे हैं। वो कहेंगे ये होते ही क्या है, जज्बाती। दावई यो आलिम दे हनफी आलिम दे वही जाकिर नाइक गुमराह दे او بے مذهب دے ځکه چې تقلید نه مني او د څلورو مذاهبو نه خارج دی، ځکه چې چرته هم د څلورو مذاهبو حواله نه ورکوي، صرف داسې وایي اسلام یہ کہتا ہے، آیا دا خبره مسلمان کافر کوي؟ دا مسله داسې به ووایم لکه دا څنګه چې د ابن تیمیه رحمه الله په باره کې حاسدینو بېځایه د هغه تکفیر او تذلیل کا، که دا یو سره د علم نه څوک دا خبره کوي کیدای شي چې دا انسان په دې خبره باندې کفر ته ورسي. ذاکر نایک زموږ د علم موافق د هغه په بیان کې یوه خبره هم د قرآن او سنت نه موږ ته مخالفه نه ده معلومه، او هغه په ټوله دنیا کې د اسلام یو ښایسته داعي دی، او د هغه د یو حقانیت یو قوي دغه داسې ده چې هندوستان کې هندوانو په هغه باندې پابندي ولګوله، او په امریکا کې انګریزانو په هغه باندې پابندي لګولې، او څوک چې تعصب راوالي ډلهبازي چې ورته وایي. څلور مذهب ابوبکر نه منل نو هغه کافر و، نعوذ بالله. د ابوبکر په زمانه کې څلور مذهبونه د سره ونه، څلور مذهب عمر نه منل، یعنی د هغه په زمانه کې څلور مذهب نه و، نو هغه
ټولو صحابه او څلور مذهبه نه منلي، یعنې نه و د سره ونه نه که منلي وې څنګه وې، نو هغو ته ته څه وې، هغو ته هم کافر وې. دا خبره کول چې اسلام یہ کہتا ہے، نو چې هغه ته د هغه په دې خبر خفه کېږي چې اسلام یہ کہتا ہے، نو ته بل ټکی وایه چې کفر یہ کہتا ہے او کفر یہ کہتا ہے، داسې وایه بیا. دا خبره ډېره د ضد او د عناد نه ډکه ده. محمد رسول الله وایي چا چې یو مسلمان ته کافر ووه او په هغه کې دا د کفر ټکی نه و، نو دا بیرته په ده راګرځي. مسلمان ته داسې خبرې کول، دا اصل کې ځینې خلک مذہب پرست ہے، تعصب پرست ہے. کہ ہندو مسلم جھگڑا کرے، میں جھگڑا ہونے دیتا ہی نہیں ہوں. میرے خلاف چند ہارڈلی کوئی آپ کو ہندو ملیں گے، اکثر جو میرے خلاف ہے مسلمان ہی. آپ اگر نیٹ پہ جائیں گے نا، آپ گوگل کرو ذاکر نائک انورٹڈ کامرس میں 62 لاکھ سے زیادہ ویب سائٹ ہے. 62 کوئی بھی مسلمان مقرر کی دنیا میں 62 لاکھ ویب سائٹ پہ ہے ہی نہیں. نمبر 2 پہ آتے دیدا جس سے میں متاثر ہوا، اس کے ہے 14 لاکھ، میرے 62 لاکھ ہے. کتنے؟ 62 لاکھ. اور اب جاؤ اس کے اندر ٹاپ 10 میں تو ایک ویب سائٹ ملیں گی ذاکر کے خلاف. اکثر کیونکہ میں اسلام کے بارے میں صحیح نظریہ پیش کرتا ہوں، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، تو کیا ہو رہا، بہت سے مسلمانوں کی دکان بند ہو رہی ہے. تو دکان بند ہو رہی ہے تو ذاکر کے خلاف، ذاکر کافر، ذاکر یہ ایک ایس ایم ایس گھوم رہا ہے ادھر گجرات میں کہ ذاکر نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا چاہیے، گھوم رہا ہے. ارے جو شخص ہزاروں لوگ کو شہادت دیتا ہے، تقریر کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی دیگر مذاہب میں، وہ شخص کبھی بول سکتا ہے؟ یہ میڈیا ہے، میڈیا. جب مجھے دکھایا گیا، میں کلپ دیکھا کہ اس میں لکھا ہے، لگ رہا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا حرام ہے. آگے پیچھے دیکھو کیا ہے، پوری پیشن گوئی ہے، مانگنا حرام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام ہے. ابھی ہو سکتا ہے دو چیز، کیونکہ اس کی ریکارڈنگ پچھلی انہوں نے کی تھی. تو جو ہو سکتا ہے کہ سلپ آف دا ٹنگ ہے، سبقت لسان، زبان پھسلنا، یا ہو سکتا ہے کہ اس نے مینیپولیٹ کیا ہے. اب مینیپولیٹ کرنا بہت آسان ہے، لیکن اکثر مسلمان، ہاں ذاکر نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا چاہیے. کوئی بھی مسلمان جو میری تقریر سن چکا یہ مان ہی نہیں سکتا. جن لوگوں کی دکان بند ہو رہی ہے وہ لوگ پھیلاتے ہیں، لیکن ہوا کی طرح حفاظت، فانوس کی طرح حفاظت جس کی ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. میں تقریر نہیں کرتا ہوں شہرت کے لیے، میں نے میرے میڈیکل کا پیشہ چھوڑ دیا. میں تقریر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ناچیز کی کچھ خدمت کو مان لے، کہ جو میں تھوڑا بہت کر رہا ہوں اللہ کے راہ میں اسے قبول کرے، تاکہ مجھے اجر ملے. اور دعا کرتا ہوں کہ مجھے جنت میں جگہ او ویني تا او بوایا کجن کوي سپینې موایا کجن کوي او ویني تا او بوایا کجن کوي سپینې موایا کجن کوي کفر تدسرا کفر موایا کفر تدسرا کفر موایا کفر تدسرا کفر موایا کفر تدسرا کفر موایا نو مړی تا او دوایا کجن کوي سپینې موایا کجن کوي ویني تا او بوایا کجن کوي سپینې موایا کجن کوي نو سپیتا سمرے کار غت بازوایا سپیتا ازمرے کار غت بازوایا ویس
پیتاس مرے کار غطباس وایا پیتا از مرے کار غطباس